السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه احمد ضیا احمدي یو ځل بیا ستاسو لپاره په نوي ویډیو کې حاضر یم. غواړم چې تاسو ته په موبایل کې د ټلیګرام د آی ډي جوړولو طریقه در وښایم، یعنې چې په موبایل کې د ټلیګرام آی ډي څنګه جوړیږي. کو تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې د ټلیګرام آی ډي جوړه کړئ، نو ویډیو خامخا تر اخره پورې ګورئ چې په ټوله طریقه باندې پوه شئ. او کو ویډیو مو خوښه شوه نو یو لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خبر شي. نو راځئ ګورو چې دغه آی ډي څنګه جوړیږي. ګرانو دوستانو، کو چینل ته نوی راغلی یې چینل سبسکرایب کړئ، د بیل په نشان کلیک وکړئ او ورسره په آل باندې چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. نو که تاسو په خپل موبایل کې ټلیګرام نوی انسټال کړئ، اول به لاړ شئ پلی سټور ته او دغلته به تاسو سرچ کړئ، ټلیګرام به ولیکئ او دغه بیا سرچ کړئ. نو تاسو ته به ټلیګرام مخې ته راشي او دغه به انسټال کړئ. نو ګرانو کتونکو، د ټلیګرام کم شکل چې وي هغه په سکرین باندې تاسو ته دغسې ښکاري به او دغه به تاسو بیا کلیک کوئ. نو چې کله مو په دغه باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو ته دغه آپشن مخې ته راشي سټارټ میسیجینګ، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو بیا دغه آپشن الاو کوئ او دې نه پس به دغه تاسو د خپل ټلیګرام نمبر ورکوئ. کو تاسو غواړئ په کم نمبر باندې تاسو ټلیګرام جوړ کړئ، نو تاسو به هغه نمبر دلته ورکوئ. نو زه غواړم دلته خپل نمبر ورکم، نو دلته زه خپل نمبر لیکم او دغه آپشن به بیا کلیک کړئ. نو ستاسو موبایل ته به یو کوډ راشي چې هغه کوډ به ستاسو د ټلیګرام پاسورډ هم وي. نو دلته تاسو ګورئ چې اوس به ماته اس ام اس راشي، نو لږ انتظار به ورته وکړئ او تاسو وکړه چې دغه اس ام اس ماته راغی او 29 دغه زما د ټلیګرام انټر کوډ دی. نو تاسو به دغه کوډ دلته بیا د ځای کې ولیکئ. نو زه غواړم دلته دغه کوډ ولیکم 29 زه غواړم دغلته د خپل ټلیګرام انټر کوډ ولیکم 29 او بیا دغه نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو ګورئ چې فرست نیم او لاست نیم. نو فرست نیم کې به تاسو خپل نوم ولیکئ او لاست نیم کې به خپل تخلص ولیکئ. نو دلته ما خپل نوم ولیکو احمد ضیا احمدي او بیا به تاسو دغه د کیمرې دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. نو چې کله مو کیمرې آپشن باندې کلیک وکړو، دلته بیا اپلوډ فرام ګیلري کلیک کړئ او دا به الاو کوي او دوباره به بیا دغه کیمرې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو بیا دوباره اپلوډ فرام ګیلري کلیک کړئ. نو تاسو به ډایرکټ ګیلري ته لاړ شئ او دلته به تاسو د خپلې خوښې تصویر راواخلئ او په خپل ټلیګرام آی ډي باندې به یې ولګوئ. نو دغلته به دغه آپشن تاسو کلیک کړئ او یا به دوباره دغه آپشن کلیک کړئ. نو ستاسو ټلیګرام آی ډي به کولاوه شي، یعنې جوړه به شي. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې هر چا سره چې د هغوی د ټلیګرام نمبر تاسو سره په موبایل کې سیو وي، تاسو کولی شئ چې هغوی سره چیټینګ وکړئ، هغوی سره خبرې وکړئ. نو دلته تاسو ګورئ کانټیکس دی، نو دغه به تاسو کلیک کړئ او دا هغه کسان دلته اوس ماته راځي چې د هغوی د ټلیګرام نمبر ما سره په موبایل کې سیو دی. نو دلته به اوس تاسو وګورئ چې هغه کسان ماته راځي. نو تاسو وکړه دغه کسانو د ټلیګرام نمبر ما سره په موبایل کې سیو دی. کو تاسو غواړئ چې دوی سره اس ام اس وکړئ، دوی سره چیټینګ وکړئ، دوی سره یا خبرې په موبایل د ټلیګرام د لارې وکړئ، نو د هغوی په دغه نوم باندې به کلیک وکړئ او ستاسو د اس ام اس کوم ځای چې وي هغه به کولاو شي. نو تاسو بیا کولی شئ چې هغوی سره اس ام اس یا چیټینګ وکړئ. نو ګرانو دوستانو، دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ چې هغوی ترې هم خبر شي او چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راشي. تر بلې ویډیو د الله فامان.